یو دوه شعره د غزل نه مخکې چې امید ازم د ناکامیو په سر خپه اړوم امید ازم د ناکامیو په سر خپه اړوم وړاندې هم ګورم د دې کتاب بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو چې څومره میلمانه راغلي ټول ته ستړي مه شوی یم او شهزال مومن ته مبارکي وایم او دا کوم میلمانه چې راغلي اردو سپیکینګ والا دوی ته به یو شعر ویم. تم جای میرے آنسو تو پھر شوق سے جانا تم جائے میرے آنسو تو پھر شوق سے جانا ایسے میں کہا جاؤ کہ برسات کا موسم ہے. یو کلام درته پیش کوم وای تصویرونو ته ګورم تیر وختونه دی رعایت شي تصویرونو ته ګورم تیر وختونه دی رعایت شي ستا تصویر پسې راکېدم په دې غم باندې ودشم چې سهار وخت را پاسم زړه مې ستړی ستړی کېږي چې سهار وخت را پاسم زړه مې ستړی ستړی کېږي بیا مې تنګ کړي ستا یادونه بیا په نوي غم اخته شم او ستا غمونه راپسې دي خوشحالي مې ترې ونه کړه ستا غمونه راپسې دي خوشحالي مې ترې ونه کړه خوار و زار مې زندګي شوه خدای خبر که ترې دمه شم او نه په عقل نه په سوچ ده په دولت نه په شهرت ده نه په عقل نه په سوچ ده په دولت نه په شهرت ده چې نظر مې په یار پریوزي په والله نشه نشه شم او زړه کې سل قسمه وکړم نه دی یار یم نه مې یارې زړه کې سل قسمه وکړم نه دی یار یم نه مې یارې چې مې کله پې نظر شي پوهه نه شم دوکه شم او په غوسه شوله روانه شهزال صاحب په غوسه شوله روانه اوس پې ښه ده پښیمانه په غوسه شوله روانه اوس پې ښه ده پښیمانه ډېره زړه کې د حیرانه چې اوس څنګه راستنه شم او ما ته سم په غوسه ګوري دغه یارو سره خاندي ما ته سم په غوسه ګوري دغه یارو سره خاندي زه په دې عربستانه د غوسې نه سره لمبه شم. بل اجازه شته؟ موقع ده که اوس څه وکړو دومره چاته شته خو یو دوه به پیش کړو ته انتها وي چې زبرګي وي د دردونو انتها وي زړه برداشت کوي خو سترګې په ژړا وي د ازل په ورځ د برخو جوارۍ کې د ازل په ورځ د برخو جوارۍ کې بد نصیب او سپیره برخه به زما وي د ازل په ورځ د برخو جوارۍ کې بد نصیب او سپیره برخه به زما وي او ښکلي څومره پکې ښکاري چې ته راشي ښکلي څومره پکې ښکاري چې ته راشي هر یو ښکلی په صفت ستا د ښکلا وي او مینه تل په اخلاص باندې موندی شي مینه تل په اخلاص باندې موندی شي زما مینه اخلاص ولې شا په شا وي او ناکام نه وي په ژوندون عربستانه ناکام نه وي په ژوندون عربستانه چې څوک رنګ د والدینو په دعا شي. امید ازم د ناکامیو په سر خپه اړوم وړاندې هم ګورم د دې کتاب صفحه اړوم او ضرورتونه به پتا پورې محدود ساتمه ضرورتونه به پتا پورې محدود ساتمه تا ته به ګورم او ایسته به پیاله اړوم مهرباني ضرورتونه به پتا پورې محدود ساتمه تا ته به ګورم او ایسته به پیاله اړوم. غزل دی چې نه د دې ماتم څه مثالونه نه و یاره نه د دې ماتم څه مثالونه نه و یاره ما مخ واخه او ما پورې لاسونه نه و یاره نه د دې ماتم څه مثالونه نه و یاره ما مخ واخه او ما پورې لاسونه نه و یاره او سمنګ ترا په غاړو د زړونو کاروبار سمنګ ترا په غاړو د زړونو کاروبار صدا سي و چې موږ پورې سرونه نه و یار سمنګ ته را په غاړو د زړونو کاروبار صدا سي و چې موږ پورې سرونه نه و یار او د یو سړي ته ګورئ د وفا داسې انځور وي دا د مبارز څخه ډالۍ چې د یو سړي ته ګورئ د وفا داسې انځور وي دا یو سړی ولاړو د غرونه نه و یار مننه
د یو سړي ته ګورئ د وفا داسې انځور وي دا یو سړی ولاړو او دا غرونه نه و یاره او د غټو غټو خلکو څه وړوکی اعتراض و د غټو غټو خلکو څه وړوکی اعتراض و چې موږ سره په جیب کې کاغذونه نه و یاره مهرباني د غټو غټو خلکو څه وړوکی اعتراض و چې موږ سره په جیب کې کاغذونه نه و یاره او ما څو خاطرې یاد کړې خو ستا راته پام نه شو ما څو خاطرې یاد کړې خو ستا راته پام نه شو ما څو جنازې وکړې چې لاشونه نه و یاره مهرباني ما څو خاطرې یاد کړې خو ستا راته پام نه شو ما څو جنازې وکړې چې لاشونه نه و یاره مهرباني بس نور نشته دی بیخي بسم الله الرحمن الرحیم पठानों की इस ज़ख़म सरज़मीन पर अपने मेहमान भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। उनकी अर्ज़ में सिर्फ़ एक शेर और उसके बाद अपना एक कलाम पश्तो में सुनाऊँगा। रोज़ तकता हूँ मैं कर कर के मुरम्मत अपनी, रोज़ तकता हूँ मैं कर कर के मुरम्मत अपनी, रोज़ एक नक़्स नया मुझ में निकल आता है। जोड़ कलाम दे रहा सरमा खुनी विषय नहीं लिखली ممند د بیټولن ملګرو کوریدلې نو دا غوینه په معذرت سره بس باندې ها همدومره ژوندو را بیدار شوم او بیا ویده شوم همدومره ژوندو را بیدار شوم او بیا ویده شوم گویا زه هم د چا په کار شوم او بیا ویده شوم همدومره ژوند را بیدار شوم او بیا ویده شوم گویا زه هم د چا په کار شوم او بیا ویده شوم او ویخوم ناکامو شبګیرو ته می ترتیب جوړاو ویخوم ناکامو شبګیرو ته می ترتیب جوړاو او گویا یعنی زه هم د ستورو شمار شوم او بیا ویده شوم ویخوم ناکامو شبګیرو ته می ترتیب جوړاو یعنی زه هم د ستورو شمار شوم او بیا ویده شوم او لاس ته راوړنې مې همدومره وې سپېڅلی راغلم لاس ته راوړنې مې همدومره وې سپېڅلی راغلم او ښه بې حسابه ګناهګار شوم او بیا ویده شوم مننه لاس ته راوړنې مې همدومره وې سپېڅلی راغلم او ښه بې حسابه ګناهګار شوم او بیا ویده شوم او تاسو ته اړ نه وم له ورایه تماشه کوونکي وو تاسو ته اړ نه وم له ورایه تماشه کوونکي وو او خپل درد ته ودرېدم دیوار شوم او بیا ویده شوم او د سیلاب راو دی مبارز او یو ړنګه خیمه د سیلاب راو دی مبارز او یو ړنګه خیمه پرېږده تکیه په کردګار شوم او بیا ویده شوم مننه